څنګه په خلکو ګران شم، څنګه داسې یو شخصیت ولرم چې په اجتماع کې په هر چا باندې ګران وم، محبوب شخص وم. شاید په دنیا کې زښته زیات کسان وغواړي چې په خلکو دې ګران وي. هر هغه انسان چې غواړي نورو ملګرو باندې خلکو باندې د ګران چې د خلکو په زړونو کې د دل لپاره مینه وي څو کار دی لومړی کله چې ملګری سره مخامخ کېدی ته مخکې کېږه سلام کوه په هغه باندې روغ باړ کوه په هغې کې ټینګ نیسه او کله چې د ورسره خبرې کولې سترګو ته یې ګوره. بل دا چې کله مجلس کې ناست وي او یو څوک راتو زه ورته خالي کوه او څنګ کې کېنوه. دا د انسانانو په زړونو کې ستا لپاره ډېره مینه زیاتوي. دریم دا خلکو ته په خوږو نمونه اخلئ، ورته وایي پلانی جانه دلته راشه، وروره دلته راشه کېنه. که ورته ووایي چې د زړه سره که دلته کېنه ډېر ښه کار به وشي. یا هم دوی ته د په احترام نوم واخله. دغه شیان دي چې حسام صاحب ورور دوه دنه اشاره ورته وکړه، اخرني ما پکې لږ چلاکي وکړله. د خوږې خبرې د انسان په زړه کې مینه پیدا کوي. او تر ټولو بل مهم پوهېږې څه دی؟ هغه څه دی؟ دا دی چې ته د الله پاک سره د اړیکه ښه کړه، الله پاک ته زړه کې مینه پیدا کړه، الله پاک په دې د خلکو په زړونو کې مینه داسې پراخه کچه باندې خپره کړي. حدیث شریف دی که نه؟ د بعضې انسانان سړی وګوري پر چا ګران شي، شاید هماغه حدیث شریف وي چې کله په الله تعالی باندې یو څوک ګران شي بیا جبرائیل امین ته ووایي چې فلانی د فلاني زوی پر ما څنګه شو؟ ګران شو.